محبت صاحب ستړي مسي. السلام علیکم قاری صاحب. په هغه خپله ژبه خبرې وکړه، تی مو پېژندلی یې ښه. اوکې صحیح ده، هغه خپله ژبه خبرې وکړه. قاری صاحب وعلیکم. څنګه یې محبت صاحب؟ وعلیکم ولې وایي؟ نو څه ووایم؟ ریشه وعلیکم السلام نه و چې ویلی؟ ښه دا یې وعلیکم السلام. خوښه دې شو؟ قاری صاحب نن خو زه تاله دعوت له راغلی یم. د څه شي دعوت راکوې؟ راځه زمونږ سایټ ته راځه قاری صاحب، خپل قدر وینه. ښه په څنګه درسمه راته شروع څه په خیر وایه. لاره درته معلومه ده، اخره ته معلومه ده. خو کلمه به وایم که نه درځم به که نه؟ دغه کلمه ده. کومه کلمه؟ تی ووایه. دا کومه چې ته وایې. نو په دمو خو اشهد ان علي ولی الله نه وایو. خو ما وایه. یعنی که نه وایم پروا نه کوي؟ نه دا فرض خو نه ده. ښه نو د تا کتابونه خو وایي چې چا درېیمه کلمه نه یې ویلې دي، هغه نه لمونځ الله قبلوي، نه روزه الله قبلوي، یو شی هم بې ولایته نه قبلېږي. کم کتاب ویلي چې چا علي ولی الله نه دی ویلي؟ صبر خلاص که دا د ما دغه خلاص کړه. دا قاری صاحب محترم راپورته دي کوم یو منټ صبر دغه دی. قاری صاحب هغه اکشن له قبول کړه. رحمت الله وبرکاته. چې وړو وړو خبرې نه منه، که هغه بل دغه مني بیا صحیح ده. نه صبر صبر. څه ته وایي خو مېلمستیا کوي ورته. بخښنې دا صفحه بله کم غټه کم وغټئ غټئ. ښه محبت صاحب دا د تا کتاب د عمدة المطالب، دا د الحاج السيد تقي الطبطبائي د دې جزء الاول ده سیدم ده او د تاسې لویه مرجع ده. عمدة المطالب د سکرین یو څه غټ کړم 200. د امام نه حدیث وښیه، د کتاب مهیا کتاب څه د کتاب څه حیثیت دی؟ یعنی دا د تاسو دغه سید او دغه محدث او دغه مرجع مو هیڅ حیثیت نه لري؟ په اذان کې وایي، ته ولې په کلمه کې وایي، ته ولې په اقامت کې وایي، ته ولې خلقو ته وایي دا وګوره دا څه وایي؟ وایي وبعبارة واضحة، وایي په واضحه عبارت سره ویل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه دا وایي موږ ته معلومه سوي ده ان الاسلام والدین، اسلام او دین دا وایي نه کامل کیږي الا بالولایه، الا بالولایه. نه دی وایي دین کامل کیږي نه دی اسلام کامل کیږي دی الله بنده. تاسې اوس ما د الله ته درغواړې او ته وایې چې د مو خواته راسه، زه دا اوس درځم. مسلمانانو محبت صاحب راغلی ده، ښه ما زه اوس د دې خواته ورځم، نور مې دا بې غیرت او دا بې وجدانه دغه خلق مې نور پرېښودل، زه اوس د محبت صاحب خواته ورځم. مسلمانانو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هدایت سي اوس به ماته له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه او له علي حیدر امیر المؤمنین کرم الله وجهه له غنه به دی اوس دغه خپل منځ او دس ماته راوښیې په دې خپل ټول مذهب کې دي چې زه اوس د المنځ شروع کم د تاسو المنځ او اهل سنت والجماعت سره بای بای. مهرباني. قاری صاحب ما ته ښوولی و، ما ته کتاب نه ښوولی و، راوښیې. نو زه څه وکړم؟ انا مدینة العلم وعلي بابها، دا روایت منې؟ ته هم منې زه هم منم. ښه دغه انا مدینة العلم نبی علیه السلام شهر د علم د علي رضی الله عنه دروازه ده، له دې دواړو نه یې درته غواړم راوښیې. مهرباني وکړه. دا منې چې زمونږ عقیده څه ده؟
د حدیث باره کې دا د خلکو ته لږ واضح کا. د تا عقیده څه شی د واضحه کړه مهرباني وکړه. نه د خلکو ته واضح کا کنه چې زموږ تا عقیده له چا در اخیستلې له رسول الله دې در اخیستلې ده او کدی له بل چا در اخیستلې ده؟ امام څه وایي د حدیث د امام خبره څه ده د چا خبره ده؟ امام راوخی د امام خبره دی راوخی له 12 امامانو دی راته ثابت کړ چې نبی علیه السلام دغه سیل منځ کول مهرباني وکړه. بیا به ومنه دی لا بنده بیا به ومنې تیخ ښکاره کړم مسلمانانو 12 امامانو نه به داسې روایت راته ښکاره کوي چې کان رسول الله اذا قام الى الصلاة کبر. دومره فقط خلاصه سو نوره خبره. راځه 12 امامانو نه دی راځه مهرباني وکړه. مهرباني خیرک دا خود دا نن په ما باندې څه سوي دي مال دا خبرې ماتې نورې بس کړلې. اصل دا خبرې ته نه کوي دا تو خاصه وساغه یې وی ښه دا خو ده راته ویلي دي وایي د موږ خواته راسه اوس د ده خواته ورځم. او والله ای مسلمانانو دا له زړه درته وایم دی د لمونځ ماته له رسول الله راته ثابت کړه د 12 امامانو که ما یوه ثانیه ای بغیرتو له تاسې سره تېره کړه زه به بیا د عمر بچی نه یم. څنګه ورپسې خالد دوی د نرس ښکاره اخکي خو د تاسو زړه ته لوېدلي ده د تاسو زړه ته لوېدلي ده سي داسې افغانې درکړه چې مېلمستیا درته کوم قاري صاحب څوک ریټینګ دي ورته. الله اکبر الله قاري صاحب دا خو دا ټول حق پیژني تاسو ته ویرې نه راځي کنه دا حق پیژني دا ټول حق پیژني. دا حق به اوس راته معلوم شي زر که خو زه درځم دا زه چې درغلمه زر له ما سره څوک ورځي دوی ته زر ګوته پورته کړي لاندې ګوتې ټول در سره یو قاري صاحب چې دا یو روایت راوړي دا خپل خو را سره بیا یم دا نور بې غیرت را سره نه بیا یم دا به اوریم داسې بې غیرتي کوي دا ټوپوس مخلوق زه نه بیا یم ګوتو ته ګوره په موده ورته والله کوم دې متعې څه کرانه وکړه دا اوس ټول د متعې دپاره او دا ټول فساد چې جوړ کړی دغه محبت جوړ کړی دا ماته چې 2 ورځې زید د مو دا رایفونه یې راته خراب کړي همدغه سړي خراب کړي نو ته ودرې قاري صاحب چې دا اوس روایت راوړي چې زر کو هغه دغه ته لاره ورته خلاصه سي هو زر کو اله ټول فساد د جوړ کړی ریپورټونه محبت مهرباني قاري صاحب دا خو د فبوهت الذي کفر مصداق جوړ شو. قاري صاحب امام جعفر علیه السلام سویم امام و دا د خلکو ته ووایه. امام جعفر علیه السلام د اهل سنت والجماعت په عقیده کې په د اولو 300 امامانو کې راځي فقها او علما و کې راځي داسې د تیپ څوم په سترګه ورته ګوري هغه د خپل عقیده یاله بنده زه لا تر اوسه تاسو ته نه یم درغلی چې ته اوس بیا ټول مذهب دې په ما بیانوي یا بل لمونځ راته وښیې اصول به دې راته وښیې له قرآن او له احادیثو به یې راته ثابت کړي ثقلین ثقل الاکبر قرآن ده ثقل الاصغر امام علي ده لغونه به راته وښیې بیا چې درغلم بیا خلقو ته بیا ما ته وایي ورته قاري صاحب اوس امام صادق علیه السلام خلقو ته ور وپېژنه چې دا څوک ده راځه په خیر محبت صاحب راځه اله زر کوه محبت صاحب و محبت صاحب و قرباني قاري صاحب کو ته د عمر بچی کنه زما آی ډي وښیه دې خلکو ته وښیه چې زما کوم آی ډي دا زه څوک نه ده راته معلومه ډېر بد مې وکړو چې درته مې وویل نه ده راته معلومه صحیح ده ته مې پرېږدې نه ده راته معلومه روایت راوړه ته په مخه دا متا کوې ولې ستا صحابو نه ده کړی صحابو کړی که نه ده کړی دې خلکو ته ووایه په سترګو محبت صاحب ګور له یو ځای نه بل ځای ته خو به نه غورځې بیا نه ښه نه مسلمانانو وروڼو اوس راغلل د متعې سوال ته ته دا دین له صحابه و در اخلي که له 12 امامانو نه
نو ته ماته ووایه ته اعتراض په ما کوې نو ته ماته ووایه خپل صحابه ووایه چې هغوی کړې که نه ده کړې. هغه خو ونیسه، هغه بعضې صحابه په هغو شپو کې کړي ده چې شریعت یا رسول الله 3 شپې اجازت ورکړی. تاسې همغه دلایل را اخلي، وروسته د حراموالي دلایل نه را اخلي. اوس د تا دپاره حجت 12 امامان دي که صحابه دي؟ متعمده ده که یو شپه یې وکړي که 3 شپې یې وکړي که ټول عمر یې وکړي. خو صحیح ده، ته دا دین له صحابه ودر اخلي، حجت د تا دپاره صحابه دي که 12 امامان؟ دپاره زما امام نه. په دې 12 امامانو کې کوم امام، د کوم امام ښځې، د کوم امام لور، د کوم امام ورور، د کوم امام زوی متعه کړې ده؟ مهرباني وکړه. نو خو دا خو ستا اعتراض دی که نه؟ ته ماته ثابت که. ودې زړه سره زه خو متعه نه کوم، متعه خو ته کوې. ته وایې د ما دپاره 12 امامان حجت دي. ستا صحابه کړې ده، ته ولې نه کوې؟ ستا صحابه کړې ده، ستا صحابه وي دا شته. خو زه خو یې نه کوم. یا صحابه و چې کړي ده، وروسته بیا موږ دلایل لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن حرامه کړي ده. قرآن حرامه کړي ده، الله جل وعلا حرامه کړي، رسول الله حرامه کړي، امام علي حرامه کړي ده، امام جعفر الصادق علیه السلام حرامه کړي، امام باقر علیه السلام حرامه کړي ده. اوس د تا دپاره حجت 12 امامان دي. ودې زړه سره تسې کوې په دې 12 امامان چې د تا دپاره حجت دي، ته به اوس له دې 12 امامانو دلیل راوړې. هغو متعه کړي، ښځې یې متعه کړي، لور یې متعه کړي، خور یې متعه کړي، زوی یې متعه کړي، ورور یې متعه کړي. یو دلیل خو راته راوړه. زه به تا ته د دې امامانو د حرمت د تا د صحیحو کتابونو به زه دلایل درکړم. علي رضی الله عنه، حسین علیه السلام، زین العابدین علیه السلام او زید علیه السلام، دا ټول امامان وایي چې متعه حرامه ده او رسول الله حرامه کړې ده. ولې نه منئ؟ زه اوس حکم خبره وکړه. ټول خلک واورئ. قاري صاحب په خپله اقرار وکړو چې په شیعه کې مونږ شیعه هم متعه حرامه ګڼو او مونږ یې نه ګڼو چې متعه حلاله ده، او دا چې دا نو دا په لاول زمانه کې شوې ده او د دې صحابه وکړې ده. د دې چې کوم ښه جلیل القدر صحابیان دي دی یا دي هغوی کړې ده. چا کړې ده؟ په صحابهو کې چا کړې؟ مهرباني، صحابهو کې چا کړې؟ کم صحابي ته ماته وښایې چې نه ده کړې؟ ته یو وښایې چې نه ده کړې. یو صحابي هم نه ده کړې. پیغمبر بیا نعوذ بالله هغه حکم دروغ و. د څه شي حکم؟ چې تاسو متوه کولی شئ 3 شپې. ښه، اوس ګوري مسلمانانو، وای کوم صحابي نه ده کړې. دا داسې بیچاره ولې مو په دې متعه باندې ډېره خوا بدېږي. ګوري مسلمانانو له لمانځه نه وتښتېدل، د دې په لمانځه سره کار نه څه، خو په متعې به خبرې نه کوي. متعې په شان کې به خبرې نه کوي چې ګوره متعه بیا دې موږ دغه قسم کسب المال خرابي قاري صاحب. کسب المال. اوس محبت صاحب، دا صحابه خو تو نه منې. صحابه ورته تاسې مرتد وایاسته. اوس ته له مرتدو نه څنګه العیاذ بالله دلیل در اخلي د ځان دپاره چې هغو متعه کړې ده؟ خبره دلته د ما او تا د تا په 12 امامانو باندې ده. ودې زړه سره اوس که ما تا ته د تا له امامانو نه حرمت درته ثابت کړل چې امام علي، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، دا ټول جلیل القدر امامان وایي چې متعه رسول الله حرامه کړله له 3 ورځو نه وروسته الى یوم القیامه حرامه سوه. اوس دې منې؟ دا خو تا بیخي د خلک دوکه کوي. د صحیح مسلم حدیث دی چې څوک فرمایي جابر رضی الله تعالی عنه ستاسو یو جلیل القدر صحابي هغه فرمایي چې د رسول الله په زمانه کې او د ابوبکر په زمانه کې په مونږ د یو څو کجورو په بدله کې څه کوله؟ متعه کوله. متعه ماشاءالله. ټول مسلمانان محبت سره ته یو چک ورکړي. محبت سره ټول مسلمانان محبت سره لطفا ټول مسلمانان یو چک ورکړي. متعه د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې سوي ده. د دوی د متعي امام ابوبکر رضی الله عنه هوګیا. الله اکبر.
ماشاء الله حضرت ماشاء الله. امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دوی امام ابو بکر رضی الله په متعه کې وسو، لیکن تاسې راسي مسلمانانو دماغ کامره غټه کړي، کامره مې غټه کړي، د الله بنده کتاب را واخله. قدرمندو مسلمانانو ورونو، دا بحار الانوار ده. بحار الانوار يوصل دريم جلده، كتاب العقود والإيقاعات دريسة وأتل الصفحة ده. مسلمانان غوكسي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، ما لإمام الصادق عليه السلام ندي متعي بباركي پختنا وكرا، فقال إمام الصادق عليه السلام راتويل: لا تدنس نفسك بها، ځان دې مور باندې مرداروه. الله اکبر. ځان دې مور باندې مرداروه. یو روایت لاندې همدغه روایت پسې راواخله، شپږ دېرس. عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إمام الصادق عليه السلام ويل: متعة ما تفعلها عندنا إلا الفواجر، ومكي متعة څوک نه کوي مگر زانیانی را پکې کوي. بشک. آره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. مسلمانانو یو ځای تر ټولو معتبر کتاب تهذیب الاحکام دا د دوی په اصول اربعو کې معتبر کتاب ده. تهذیب الاحکام وم جلد در سره نوٹ کړه، في تفصيل احکام النکاح 251 صفحه. په دې ځای کې مسلمانانو وګورئ، زید د امام باقر علیه السلام ورور ده، د زیدیه شیو امام ده. زید د زین العابدین علیه السلام زوی ده، علی ابن الحسین. علی زین العابدین علیه السلام د خپلو پلرونو نه، هغه بیا له علي عليه السلام نه روایت کوي. قال علي رضي الله عنه ویل: حرم رسول الله، حرم رسول الله، رسول الله حرام کړل څه شي؟ د خیبر د غزا په موقع د محلي خرو غوښې و نکاح المتعه، او متعه نکاح چا حرام کړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. په همدغه شکل باندې نور کتابونه دا امامان دي وسوای. امام جعفر الصادق علیه السلام وای چې ځان دې مور باندې مرداروه، لا تدنس نفسك بها، ځان دې مور باندې چټلوه، ځان دې مور باندې مرداروه. ما ته اپشن بند شوخه، په دې دوه کتاب ګوري بیا هم اپشن راته بند شو. اواز مستر زه ورکم چې محترم شته وای. ښه ټول واورئ، ټول چې کته څونه خلک ناست ده دا ټول واورئ چې قاري صاحب په خپله وښوو چې زمونږ کتابونو کې نشته متعه، مونږ یې حرام ګڼو، خو دا څوک حلال ګڼي. زه درته اوس یو بل حدیث وایم، د صحیح بخاري حدیث دی 4580. محبت صبر یعنی څه وایه؟ نه پرېږدئ بیا خلک، نه پرېږدئ بیا خلک. نه محبت صاحب لطفا و محبت صاحب و دې الله بنده یو وارې خو د دې جواب وکړه، بیا بخاري ته راځي، مسلم ته راځي، په دې دواړو سترګو مونږ نه ګڼو، مونږ حلال نه ګڼو. د دې نه ثابت شو چې متوه والا تاسو حلال نه ده، متعه حلاله نه ده، د متوه اولاد تاسو یې. متعه حلاله نه ده، متعه حلاله نه ده، حلاله وا یعنی اوس حرامه ده متعه، اوس مونږ نه کوو، یعنی اوس حلاله ده که حرامه ده؟ اوس مونږ نه کوو. ته نه کوې، حلاله ده که حرامه ده؟ امام جعفر علیه السلام څه وایي؟ وایي زانیانې کوي. زانیانې کوي که نه؟ یعنی شیعه اوس کوي ټول زانیان دي؟ هم کوي او شیعه کوي هم نه، دا ستاسو الزام دی، کوئ تاسو. څوک کوي؟ یعنی څوک کوي؟ صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد،
صلي على محمد. ما درته مته د پیغمبر نو خو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کړی ده نو بیا غوږ استغفر الله. الله وخیم دته رسول الله متعه کړي؟ وخیم دته چیرې؟ یو صبر محبت صاحب صبر بل خو د بخاری کولوکا پستر یو روایت درته وخی مسلمانانو دې سړي ویل وای بالکل چې څوک متعه کوي دا زنا کوي. ها ویل کوي ونه ویل قاري سي محترم هو چې دلته بیا پر رسول الله توبه نعوذ بالله دا غوړه کوي. قاري صاحب ته پرېږده. څه شي؟ ها کمره غټه کړه ال قربانه کړي کمره غټه کړه محبت سي سترګې کلاو کړه وسائل الشيعة ورې دوستانو د الایف در دوستان بیا رانه ویلی سو اهل النسوار حجت نه دی زما د فار زما امام حجت دی دا امام دي درته خیر امام نه دي اوس خبره درته خیر اهل النسوار لایف درنه خرابوي. وسائل الشيعة 21 يوستم جلده باس بيم درته وخیم دیار لسمه صفحه ده يوستم جلده په دې کتاب کې مسلمانانو تاسو وګوري ابو جعفر عليه السلام امام دي ده امام باقر عليه السلام وقال ابو جعفر عليه السلام امام باقر عليه السلام ويل ان النبي صلى الله عليه واله لما اسري به الى السماء قال نبي عليه الصلاه والسلام چې کله په شپه د معراج اسمانونو ته لاړ نو نبي عليه السلام ويل چې ماته جبريل عليه السلام لشاره پسې راغله فقال راتوي ويل يا محمد صلى الله عليه واله ان الله تبارك وتعالى يقول جبريل عليه السلام پسې راغله ويراتوي ويل چې اني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء اي پیغمبره د تا په امت کې چې ښځې دي چې څومره ښځې متعه کوي ما ټولو ته مغفرت کړی ده. تو یې وایي زنا کوي الله په زنا مغفرت ورته کوي؟ الله په زنا مغفرت ورته کوي؟ اواز مې لکه سي بند شو محبت صاحب مایک دې خلاص کړه مونږ ته دې اواز ته قري ماته د امام نه ښایه ماته د بل چا کتاب حجت نه دی. تا کتاب د وسائل الشيعة د امام خبره دی د پکې هم خبره نه ماته د امام کتاب وښایه ماته د امام جعفر د کتاب نه وښایه. امام جعفر د کوم یو کتاب ده؟ د هغه یو قول راته وښایه چې چا نقل کړی وي. د امام جعفر خو دغه د امام جعفر د امام باقر قول ده والله دې تباه مکړه. امام باقر علیه السلام قال د جعفر علیه السلام پلار ده. زه درته حدیث وښیم اوس وښی پیغمبر کړی که نه ده کړی وښی کوم کتاب بخاري راواخله بخاري راواخله دخل راځه مهرباني بخاري راواخله حدیث نمبر دی 4500 اتلسم 4500 اسم 4500 اتلس بسترکو ښه 4500 اتلس یا یویس ولس اتلس ښه مهرباني وکړه. اوکې دا خو د مخکې نه ډېر شی پکې دي خو زه به شروع کړم. سمعت عمران ابن حسین رضی الله عنهما یقول نزلت آیات المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله مغا اوس ورته تاسو ترجمه کوئ که نه زه ورته وکړم مع رسول الله. صبر
دا روایت یې تخپل او د مسلمانانو ټول وګوري کمره غټه کړه سیده بیا یې وایي عمران بن حسین دا د ګوره همغه نمبر روایت 4513 کنه وایه عمران بن حسین قال وایه محبت سے مایک دی مو بند او مایک دی خلاص کا مهرباني وایه اوی ما درته ووې بس دقه ده که نه نور څه ما درته وویل ايه مسلمانانو ووایه ته ترجمه وکړه ځه أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله دا دي تشي مبارك ده باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج دا دي ظالم زوي الله أكبر الله أكبر آيات المتعة في كتاب الله آيات دي متعة وأتم الحج والعمرة لله إيه ده لا بندا باب توقورا باب توقورا باب واقسا وس بچو سي دا دروغ دي ټول دنیا تخکارا کړم دي اهل سنت په کتاب دروغ وای خدای دي غار کړه مسلمانانو 4513 نمبر روایت یو خودل کې ونه خودل د سر باب تم دا ناولی نګوري دا سر باب ته باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بيعلم بر رواية رازي ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وسقوري مسلمانانو يو دقيقة دا مسلم شريف دا يو دقيقة صبروكري يو دقيقة قولي مسلمانانو طول مسلمانانو وكسي دا مسلم شريف دا صحيح مسلم دي صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة فدي زي كتاس يقولي رواية راولي نبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبر الجهني رضي هو ويزل لما بلارنا النبي عليه السلام سروا فقال النبي عليه السلام ويل يا أيها الناس إيه خلقوا إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ما تاسو تبمتعك إجازة دركروا من النساء إلى خذ وسرة وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة بشك الله دا حرامك لدي قيامت رزي بوري دي بخاري شريف عم دا رواية سيدر أولا قورا ولم ينزل قرآن يحرمه دا تشيخي متعة الحج خي دا متعة الحج إمام بخاري ولي دا باب راولي دا قوري مسلمانان وزدال تاسو تبال رواية دي مسلم شريف وخيمة دا ظالمان دي أهل سنت په كتابونو نو دي خبر الله أكبر دا دي سي دوكا كري دي خطا يستيلي دي ليك صبر راسر وكلي خا سشي وكلي صبر ليك صبر راسر وكلي خا الله پاک مقدر من کړ الله دې وکړي چې دا ځای اوس ماته پیدا سي دلته به یې حضرت محترم لاندې تمیم صاحب وایي چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا دغه وتړي حرام سیز وي دغه باندې څه حکم دی؟ حارث صاحب 1226 دغه روایت په مسلم شریف کې صحیح مسلم کې یا بما بل باب دغه د حج په باره کې زه یو بل د دوی دوکه در وخیمه دلته ما دغه نخم پکې کړي ونه پیغام شي دا ولې ماته نه رامخکې کېږي سبحان الله کله کله دا حوالې د سره چې ورکې سي لا إله إلا الله دا راکې چې حواله مې بېرته راخوشي کړې ده دا د روزمار مخلوق خبرې ماته مه کوئ ښه
دا ډوډوزمار مخلوق خبرې ماته مه کوي. دا ډوزن مخلوق نور ما پېژندلی دی که نور به زه د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلته ولې ولاړ دی یاره؟ ما دا کمره غټه کړې چې دی درنه غټه د قاري صاحب نه دا بله خپله کمره مې غټه کړې چې زه دا روایت پیدا کړم تر څو پورې طرف تاسو غټوي شي قاري صاحب، بس هغې کیس هم څه نه ښکاري کیمره کې. د الله بندګانو هغه 10,000 کې هم شی نه ښودی دی. زه یارېږم څه ووایم قاري صاحب ته څه ونه وایي، لږ خو دا سترګې ورغړوئ که دا د حیرانتیا خبره خو دا ده چې دا زوی مړي د موږ په کتابونو دروغ وایي په غله زه پکې پساوسي نه محترم. نه 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 قاري صاحب ته ووایه دا حدیث، دا ټول حدیث دی خلکو ته ووایه، ترجمه ورته ووایه. ته متعة الحج پیژنې؟ متعة الحج پیژنې؟ دا متعة الحج نه ده. متعة الحج ما ته وښیه چې په دې کې متعة الحج خبره ده، ما ته وښیه. د مستقل باب پې راوړی دې حدیث کې ما ته وښیه چې د متعة الحج خبره ده. نه تا خو سر نه خلاصېږي، ته خو خدای تا کې بوس پراته دي که څنګه؟ وښیه د متعة الحج خبره ده. نه احمدي صاحب په مسلم شریف کې هغه روایت ده چې کتاب باب متعة الحج کې امام مسلم راوړی دلته لمانه یا رب دې کې ما قاري صاحب راوړی دی همدغه روایت دی، په دې کې څه لږ صراحت یې ورکړی دی، خپل راوي هلته قول ذکر کړی دی. ښه مهرباني بارک الله فیک. دلته وایي چې قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل آية نسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. دلته په صراحت باندې راوي وایي چې یعنی متعة الحج دغه کومه متعه چې دلته ذکر شوی ده چې د متعه آیات په قران کریم کې نازل شوی ده دا د متعه الحج باره کې ده، نه د عادي متعه باره کې چې دوی تنه کوم مراد اخلي. او رسول صلی الله علیه وسلم ته باندې امر کوو دا غي نورسته هیڅ آیات نه نازل شوی چې د آیات نسخه کړي او یا رسول صلی الله علیه وسلم د دې منع کړي. حدیث زوته ویم نزلت آیات دا دومره جاهل انسان ده فبغلناها مع رسول الله. رسول الله ګور اې دي ظالم زو دي رسول الله توهین مکوه، خدای دې غر کړه دي رسول الله توهین مکوه. رسول الله متعه ته ضرورت نه درلودل، رسول الله صلی الله علیه وسلم متعه ته ضرورت نه درلودل، رسول الله سره به امهات المؤمنین وي، خدای دې غر کړه دی رسول الله توهین مکوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانی په هر غزا کې ورسره ولې دغه متعه ته ضرورت نه ده. یو متعه له ښځو سره ده، بل متعه د حج ده. رسول الله تمتع حج کړی ده. د حج درې اقسام دي، حج مفرد، حج قارن، حج تمتع. نو هغه تمتع حج یادوي امام بخاری باب درته راوړی ده، باب التمتع. باب التمتع. خیو دقیقه زبا چل در وخیمه چل بدر وخیمه صبر چل در خیم. قرآن عظیم شان که الله جل وعلا وی قل تمتعو آیات راوړه سیستم به دلیل درته پیدا سي. قرآن کې الله درته وایي چې تاسې متعه وکړئ. اوس دا د ظالم زوی چې په هر ځای کې خبره راسي د متعه یا د تمتع دوی نو هغه تمتع ځینې اخلي. اوس امام مسلم رحمه الله د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه او د عبد الله ابن عباس په منځ کې څه خبره راغله، هغه امام مسلم رحمه الله دلته راوړی ده. زه د دې روایت لمبر درته را پیدا کړم په ډېرې بخښنې سره، ما دلته نښه پکې کړې وه خو مشکل دا ده چې
دغه روایت می اوس مسأله دلته دا ده مسأله دلته دا ده ښه اوس وغوږ خو د مسلم شریف کې مې بار درته خو درسي رسول الله وایي چې الله حرام کړل دي تا امام عالم درته وی چې الله رسول الله حرام کړی د متعه زما خبره خو اورک نه چې څه وایي غواړم ته وایي ته په پیغمبر انسان لګي آیا چې الله پاک یو شیخ حلال کړی وي او پیغمبر به نه کوي آیا تا کېدای شي ښه پیغمبر ګوره متعه ته دومره جاهل انسان یې هر حلال کار ضرور هر غوښو نیسه او د ټیزن زو غوښو نیسه چې سوال وکړې جواب ته خو مو پرېږده هر حلال کار دا نه وي چې په هر چا باندې حتمي لازمي او ضروري ده هر مباح کار دا لازمي او ضروري نه ده په هر چا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ضرورت په خاطر باندې صحابه ورته راغلل په مسند احمد کې مستدرک حاکم کې په نورو کې روایت ده صحابه راغلل یا رسول الله وای موږ له خپل شوق دومره په عذاب یو چې موږ ته اجازت راکړه چې موږ ځانونه خاصیان کو ښځې ورسره نه وي نبی علیه الصلاة والسلام دی متعی اجازت ورکړل نبی علیه الصلاة والسلام سره امهات المؤمنین ولې د بخاری روایت د مسلم روایت نبی علیه السلام چې په هر سفر تل امهات المؤمنین ورسره ول اوس د مالتانه ته متعه کوي او وایي چې متعه حلاله ده او ټول عمر مو هغه صاحبانو دغه نوي مالونه ووالو نوي مالونه اوس خبره دلته ده دغه 12 امامانو کې چا متعه کړې ده مهرباني هغه دغه څه شی وایي صحیح بخاری حدیث ته ته په خپل باندې واوره 15,015 نمبر حدیث ته دغه حدیث شریف چې مارته لګولې ده د بخاری شریف ده دا وری وایا خپل د علي رضی الله عنه څخه روایت ده خپل علي رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر متعة النساء دلته په صراحت باندې په بخاری شریف کې نه راغلی د څه رقم د بخاری شریف نه دا موضوع ثابته اوس ما خبره واوره کاری آیا کوم چې امهات وو هغه به د حضور صلی الله علیه وسلم سره په غزوات کې موجوده وي یا نه وي موجودی به وي ورسره تراکا لا اله الا په هر غزا کې به ورسره موجودي وي غوسه اوس ګوري اوس د ما ثبوت غواړي او د تاسو کوم خبر وکړم بل ځای ته وتختی بل ځای ته غورځار سي تا ویل چې د ما لپاره 12 امامان حجت دي ما سوال مې را محبت سي وی بل خواته به نه زی د ما داسې حافظه نه د سی بل خواته می مصروف کړي په 12 امامانو کې کوم امام ستوي د ما لپاره حجت کوم امام متعه کړي که امام نه وي کوم امام خځه کړي د کوم امام لور کړي د کوم امام خور کړي د کوم امام مور کړي د کوم امام اهل بیت و کړي ده ماشاءالله کاری سے خپل ثابت کو چې متعه د دې ایجاد دی او دوی چې کوي مونږ سره نه ده زمونږ سره نه ده دا دوی ایجاد دی او دوی چې کوي دا خپل ثابت کړه زمونږ نه ثابت کوي مونږ نه کوو صبر یعنی دا سړی مسلمانانو یو نور ماشاءالله پتا سو کی متعه نستا محبت سے نور لمدینه صبر عام وشایو لنن بار چې د تاسو خور او مور او لورو خزه متعاون کړي دا په اسلام کې نسته محبت صاحب وایي چې دا ناروا عمل ده او په اسلام کې دا عمل نسته دا د اهل سنت و کار ده لنن بار چې هغه صاحبان د تاسو له خور او مور او لور سره متعاون کړي یو خبره دلته دا دی وای بل خبره دا دی وای د مو په مذهب کې متعه نسته عمر جان تاسو ویخ یاست که ویخ نه یاست ویخ قاری سه نه صبر اوس داسې روایت درته وښیم داسې روایت مسلمانان ورونو راسي امام صادق علیه السلام څه وایي راسي بیا به امام راواخلو وسائل الشیعه د دوی په اصول 8 کې معتبر کتاب ده وسائل الشیعه په اصول 8 کې معتبر کتاب ده په دې کتاب کې مسلمانان و تاسو راسي
عن ابي عبد الله عليه السلام. اول خلکو ته ووایي چې دا چا لیکلی د منافقت نه به کار نه اخلي. اول خلکو ته واجب لا بنده دادي حب دادي تاسي لوي محدث دا واقسا وس بس پښتانه وکړه تفصیل ما وکړه لیکلی تفصیل ما چاته وکړه. مسلمانانو دادي دوی لوی محدث ده امام حر العاملي صاحب نوم ده په اصول 8 کې یعنی په اتو معتبرو کتابونو کې دا کتاب دی دوی دا ورته ګوري په اتو معتبرو کتابونو کې الشيخ محمد ابن الحسين حر العاملي په 1104 کال کې دا مړ شوی دی، یعنی 300 کاله مخکې دا سړی مړ شوی دی. وسائل الشيعة دا په دې کتاب کې روایت ته غوږ سیه عن ابي عبد الله عليه السلام قال امام صادق عليه السلام واي ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة. ويو سړی نسته مګر چې دی متعه وکړي او بیا غسل وکړي له دې هرې قطرې نه به یې او یا له هرې قطرې اوبو نه یې او یا زره 70 ملکا او یا فرشتې پیدا کیږي یستغفرون له إلى يوم القيامة تر قیامته بخښنه ورته غواړي ويلعنون متجنبها الى ان تقوم الساعه او څوک چې متعنه کوي په هغه باندې تر قیامته پورې لعنت وایي. په محبت سي باندې الله په محبت سي باندې امام باقر صادق علیه السلام وایي چې ملائکه په د باندې لعنت وایي ځکه دی له متعین انکار کوي. متعن الله اکبر. بشک مسلمانانو غوږ ويلعنون لعنت وایي متجنبها الى ان تقوم الساعه دي قیامت ورځې پورې په دغه محبت سره باندې ملائکه لعنت وایي ځکه دی متعه مني. او څوک ابي عبد الله عليه السلام وایي څوک چې متعه کوي او بیا دی غسل کوي له هرې قطرې اوبو نه او یا فرشتې الله پیدا کوي مغفرت بیا د دې لپاره غواړي. دا دی یو. بل سوال دی په ما باندې دا وکړو چې نبی عليه السلام دا راته ثابت کړ چې چیرې وې امهات المؤمنین په غزواتو کې دا روایت اوس زه درته رااخلمه ته لطفا کوشش وکړه د دغه روایتونو جواب دې راکړه. نور روایتونه دې بیا درته رااخلم چې که چا یو ځل مدعا وکړه د امام حسن مرتبه ده. زه تاته د کتاب جواب درکم. دا کتاب د خلک مه ګمراه کوه. دا 300 کاله مخکینی کتاب دی. ته خو منې او ټول منې ته که نه ده څه شی؟ دا کتاب څونه مخکینی دی؟ 300 کاله مخکینی دی که نه ده دی. تا د امام جعفر صادق علیه السلام نه ثابت کو چې هغه وایي چې مته مه کوئ او ته اوس زما له د 300 کاله مخکیني کتاب نه وایې چې دا خبرې دي. دا خو ګوره د زړه سره محبت صاحب ته لکه چې وغولېدلې چې اوله سر کې مې حرمت دي تاله کتابونو ثابت کړل بچانو تاسې نه انکار ځینې کولی سئ او نه یې ثبوت راوړلی سئ نه انکار ځینې کولی سئ. لږ صبر وکړه ته د عمر صبر ته د عمر د بچي په قبضه کې یې ته د علي حیدر د بچي په قبضه کې یې. له دغه کتابونو اوس درته معلوم شو چې تاسې د مذهب کتابونو ټول یهودیت او نصرانیت او مجوسیت جوړ کړي دي د اهل بیتو په نامو باندې. خو زه همدغه درته وایم اوس د ما فکر ته راغللی اوس د ما په خبره د سر خلاصو. زه درته وایم چې د تا کتابونه چا لیکلي د اهل بیتو په نامو لیکلی سوي دي. په بعضو کې د راځي وایي که چا یو ځل متعه وکړله د امام حسین مرتبه الله ورکوي، که 2 ځلې وکړه د امام حسن مرتبه، که 3 ځلې وکړه د امام علي مرتبه په متعه کې په غړت کې وایي الله ورکوي العیاذ بالله. او په بل ځای کې بیا علي رضی الله وایي چې حرم رسول الله. زه درته وایم چې تاسو هغه اصلي سند خو لرئ نه ودې لا بنده ته کله د ټول مذهب سند لري. زما دپاره حجت دا سړی نه دی، دا کتاب زما دپاره نه دی، زما دپاره حجت امام دی. شابس مسلمانانو د ده دپاره حجت امام د کتاب نه ده. دا د امام خبره به د چیرې پسې ګرځو هوایي. ته ماته د امام کول وښیه که نه لاول چې د کول خو چې امام ویلي چې دا څه ده ده چه شيء عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبي عبد الله عليه السلام قال إمام أبي عبد الله عليه السلام إمام جعفر صادق عليه السلام ويل زه د سره منم نه
کوم کتاب وري تهذیب الاحکام تر ټولو معتبر کتاب دی منی معتبر کتاب دی تهذیب الاحکام تاقین ما ته وخیا متوخیا چې حرام ده حرام خو تا ثابت کړه کنه زوم من متا حرام ده حرام خو تا ثابت کړه الله اکبر خلاص اسوه خبره خدای دې بی خو نه باسه اے مسلمانانو مبارک موسی لا اله الا الله محمد صاحب قربانه کدي سن خوندور اقرار مننه ډېر زیاته مننه ډېر زیاته مننه مبارک موسی الله اکبر متعه نور حرام اسوه نعره تکبیر توي الله اکبر ولله الحمد امهات په د حضور صلی الله علیه وسلم سره په غزوات کیو دا د بخاری حدیث دی د بخاری شریف حدیث دی زره ته حدیث خیم کنه ما د خوم یو مکرر کوي کنه وامورد چې زره ته وخیم کنه ولی یریږي وامورد لا اله الا الله آغا سے مسلی و نحیس موس دغه عام شایسي کوي یا دغه سایبان شورتوي وای متعي وکړي یو دا دونه اجر لري او دونه ثواب لري دغه نازک کسی دي سره دیخه آیا دام ناروا کار کوي حرام کار کوي محبت صاحب یا بارکی پتوانه شمور کوي بزنس خرابی یعنی امام علی علیه السلام دینکم ولی دین دغه حرام څه شي حضرت اوس د بخاری شریف حدیث ویم د حضرت نه بل ته ما ته مو ورېدل تاسو ویل لکم دینکم صبر هغه ته بیا ځو په ارامه سره ځو صبر دالای بیا دې باندې په خوا باندې لاړل صبر دالای بیا دې دغه په خوا باندې لاړل الته بیا اشاره یې راته راپورته کړه محبت صاحب یو کار وکړه دغه خپلو کسانو ته دی وایاست دا ته په کومو ګروپونو کې ورسره دا ریپورټ مو وګورئ ګوره مو داسې بحث در سره کوو علمي بحث در سره کوو نو ریپورټ مو په ریپورټ باندې زور ما را سره وهه خبره داسې ده هدایت محبت صاحب اوس یې دغه عام شایع کوي اوس یې عام شایع کوي او هغه سایبانې ورسره کوي او دغه خلقو ته وایس دا کار وکړي دا روا کار کوي که ناروا کار کوي دا د هغوی خپله خوښه ده زما پکې هېڅ نشته یعنې د تاسې په مذهب کې د علي رضی الله خوښه نه ده پکار دي الله او د رسول الله خوښه نه ده پکار خپلې خوښې مو پکار دي الله به وله سزا ورکوي دا زه فیصله د چا نشم یعنې دا شیګانو چې څومره دا کارونه کړي دي دا ټولو ته به الله سزا ورکوي دا به الله حساب کتاب کوي که نه والله خو ویلي دي چې زنا ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږي الله وایي که نه الله به فیصله کوي که نه نو اوس شیګان چې دا چې د تاسې غاګان چې ورنږدې کېږي په دې کربلا په دې نورو ځایونو کې دغه وړکۍ نجونو سره متعې کوي او خمیني صاحب په خپل کتاب کې وایي د تیله ماشومې سره وایي لا متعه وکړي د تیله ماشومې سره وایي متعه وکړي په ورنو کې متعه ورسره وکړي خمینی صاحب ته به موسی الله پاک عذاب ورکوي سزا به ورکوي ان الله سریع الحساب ماشاء الله دا بل اقرار مسلمانانو محبت صاحب ویل چې متعه حرامه ده او الله پاک به عذاب ورکوي دې خلقو ته دا یوه خبره اوس له ما نه پوښتنه وکړه ګوري دوستانو ما غذاب نه دی ویلي ما وی الله پاک به جزا ورکوي کو غذابي او کو هغه ثوابي الله پاک بوله ورکوي یعنی په حرام شوي کار چې رسول الله حرام کړی وي امام علي حرام کړی په هغه باندې به ثواب ورکوي الله پاک سره حساب کوي عمر جان ته د دې نه پوښتنه وکړه دا دې وهلی ده محبت صاحب سګرټی دې وهلی که څنګه که دې باس لیونی کړې په ډوزو دې وسرسه کله وایي چې سزا به ورکړي او کله وایي چې ثواب به ورکړي الله سریع الحساب دا یاري بند کړه اوس وخت ګوري مسلمانانو دا د موږ صحیح البخاري ده صحیح البخاري ده یو خبره واورئ کنه صحیح البخاري کې وګسه راځو روایت نه بعد بیا خبرې کوم باب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا نبي عليه الصلاه والسلام سي اخير لمتعين حرام يكړه منع يکړه
أن عليا عليه السلام أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن اللحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. نبي علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس ویل ګوره دا د ما په کتاب کې د رسول الله منع کړی ده، نهی یې کړی ده، او الله جل وعلا په مسلم شریف کې سمې روایت درته ښکاره کړل، او دا د اهل سنت په بخاري صحیح البخاري کتاب کې متعه ناروا او حرامه ده. دا د دوی تهذیب الاحکام ده تر ټولو معتبر کتاب په اصول اربعه کې همدغه خبره ده. عن علي عليه السلام قال حرم رسول الله، نبی علیه السلام حرام کړل یوم خیبر د محلي خروغو کې او نکاح المتعه. دا دی دا اوس الحمدلله دا ثابته سوه د دوی له کتابونو او د اهل سنت له ټولو معتبر کتاب سی بخاري ده، بیا ورپسې مسلم ده. اوس دوی ته هغه دوکه ورکوي خپلو عوامو ته چې هغه د درې شپو د حلال والي شپې دي، هغه روایتونه رامخکې کوي، لیکن هغه نه وروسته هغه د حرام والي شپې نه رامخکې کوي خلکو ته. اوس مثلا دا مسلم شریف ده، تاسې د ما دغه خلاص کړي کامره مسلمانانو دې روایت ته تاسې غوږ سي. حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، نبي عليه الصلاة والسلام وقال دي مكي دي فتحك في المتعة ثلاثا مكتئ ريورزي إجازة راكرة ثم نهى عنها. بيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدينا منع وكرلا. دا دي دا موږ اوس یو روایت له تاسې نه غواړو چې دا دومره هغه صاحبانې کوي په کوم دلیل کوي، په کوم دلیل کوي؟ د دې روایت راوړه اله زر کوه. محبت صاحب مهرباني ګاډي واډي مه وایه، یو ځای نه بل ځای ته مه ځه. مونځ والا پاتې په تمې مختي راسي مونځ روایت کاري سي چې مونږ هم ته یې ته ورسو. زه تاسو ته د بخاري شریف یو حدیث وایم، دی وی چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره به امهات په غزوات کې شریک وي. انا قاری صاحب اجازت ده صبر وکړه. دوه روایت قرضدار محبت صاحب دا غاګان سي متع کوي په کوم دلیل کوي روایت راوړه. ابن مسعود رضی الله عنه قال، دا وی د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې كنا نعوذ مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا، چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزوات کې شریک وو او زمونږ سره د ټولو سره به څه نه وي بیبیانې نه وي. هغه رسول الله په عربي باندې ځان پوکړو دومره شین دبی چې اوس په دې دم سر نه خلاصېږي سي. یو دقیقه د جمع صيغه ده، د ټولو خبره ده. دا به دیم جواب سي. ته د منظر روایت راوړه چې موږ په نیمایي لاره کې در پاتې یو، یې خوا درس وکړه دلته پاتې شو، کومه یې وکړو؟ زه د غاګانو صاحبانو چې دی کوي په دې باندې، او دا خو دا دویم روایت ده چې دا غاګان په کوم دلیل متع کوي هغه راوړه، او بل د منظر روایت راوړه چې اوس موږ په لاره در پاتې یو. خبرې اورې زما شیخ صاحب زما نظر زی و راځي اوس راځي. شیخ صاحب د محبت مثال داسې دی که نه، یو واده و نو هغه واده کې په یوه دروازه لیکلي چې باب النساء او بل باندې لیکلي چې باب الرجال، نو په دې کې یو کس راغلی چې د باب النساء ته به ورغی، نو پاس پې چې ولیدل نو هلته به یې لیکلي و باب النساء ته ننه به نتلو، بیا به راغلی د بل طرف ته نو په دې بل یې لیکلي و باب الرجال، نو د سړو دروازه په دې نه ننوتو، نو اخره کې چې راونیو چې څه ځای راځي کله باب النساء ته او کله باب الرجال ته. هغې ورته وویل دا د سړو دروازه ده او دا د ښځو دروازه ده، او زه خو سا مشکل یم، نه په دې تلی شم او نه په دې تلی شم، دی نه په حرمت کې ټینګ کېږي او نه په جواز کې ټینګېږي. ګډ وډ لګیا دی څه وایې محبت صاحب زموږ د مازغه خرابه کړه. نه قاری صاحب وایي که نه چې کم امهات المؤمنین باندې خبره کړې ده، نعوذ بالله چې دا به
کم چې غزواتو پای کې به شریک کېدو او قرآن کې الله وی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. الله دا خبره کوي په خپل کورونو کې چې یو قاری ته په اوس د جنگ میدان ته بوزي د جنگ میدان ته بوزي ومحبت سے توس وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى دا دومره شین خر ده تاسو د رسول الله توهین ته دی وګورئ. یعنی نبی علی السلام د جاهلیت له زمانی سره برابر کړی شو. امهات المؤمنین د جاهلیت په زمانه کې لکه څنګه سی وی هغه سره رسول الله سره ګرځیدي. او شین دبایا چې په څه شي نه پوهیږي. او شین دبایا هغه دی بل څه حکم الله ورته کوي. هغه دی بل څه حکم الله جل وعلا ورته کوي. دې ځای ته اوس وروسته راځم. ګوري مسلمانانو د ما کمره غټه کړی، د ما کمره ورته غټه کړی، د ما کمره ګوري دا بخاري شریفه ده. بخاري درته معلومیږي؟ بخاري، مسلم شریف، نسائی شریفي، د ټولو دا روایت راوړی ده. ان النساء رسول الله صلی الله علیه وسلم كن حزبین. د نبی علیه الصلاة والسلام ښځې دوه ډلې وې. نو بیا یوه ډله د حفصې د عایشې رضی الله عنها او بله ډله د ام سلمې او د نورو امهات المؤمنین وې. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې به کله کومې غزا ته تلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به قرعه ورباندې واچوله. نو چې د هر یوې نوم به راوختل هغه به غزا ته ورسره بیودله. څو نمبر روایت ده؟ د بخاري شریفي 2581 نمبر روایت ده. د مسلم شریف 2442 نمبر روایت ده. د ترمذی 3809 د نسائی 3944 نمبر. دا ټول کتابونه مې درته وښودل چې د رسول الله بیبیانې نبی علیه السلام به قرعه ورباندې اچوله چې چیرې به زړو نو چې چا به نوم راوختل نو هغه به نبی علیه السلام غزا ته ورسره بیودله. اوس وقرن فی بیوتکن دا قرآن منې؟ قاری صاحب دا هم وایه که نه چې ولې بس بل سوال کوي. تاسو وګورئ دې جاهل مطلق ته اوس بلې خواته منډه یو سوال ورته جوابومه بیا بلې خواته منډه پسې وقرن فی بیوتکن ټول د ځان نه لګیایي وقرن فی بیوتکن په دې آیت خبرې کوو. دا آیت منې؟ دا آیت منې؟ لاول خو ته دا ثابت که کنه چې امهاتې بوستې دي دا خو به هغه زنانه بوستې کم چې به تکړه وي او کم چې به د زخمیانو مدد کولی شو پټۍ ادا به یې کولی شوه. هغه نورې زنانه مې هغه د رسول الله هغه د صحابه و بیبیانې مې ورسره هغه نورې د امهات المؤمنینو نه بغیر د رسول الله خدمت امهات المؤمنینو کول په غزواتو کې اوړون شي په سترګو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه د عزت لپاره د هغه چې به څه شي ته ضرورت و د هغه لپاره به امهات المؤمنین به قرعه تاس به ورباندې اچول چې د هر یوې نوم به راوختل نو په امهات المؤمنینو کې به یوه ورسره تله. په قرآن کې غزوة بني المصطلق کې چې عایشه رضی الله عنها نبی علیه السلام غزوة بني المصطلق ته ورسره بوتله چې بیا د تاسو پلار عبدالله ابن ابی ابن سلول ورباندې تور ولګول، تهمت یې ورباندې ولګول. په یاد دي هغه قصه سورة النور قرآن چې وایي چې دغسې منافقین راغلل او د نبی علیه الصلاة والسلام په بیبي مبارکه باندې تور ولګول. دا دی دغه جواب چې ته ورباندې نه پوهېږې دلته د مسلمانان ورباندې پوهېږي. اوس راځو وقرن فی بیوتکن دا خطاب د الله جل وعلا له طرفه امهات المؤمنینو ته ټول امت ته ده که یوازې امهات المؤمنینو ته ده؟ امت ته ده. فاطمه رضی الله عنها هم پکې ده که ده؟ شمارې جو شته پکې بالکل پکې شته زموږ دپاره شته. خبر فاطمه تاسو وایئ چې فاطمه رضی الله عنها د ټولې مدینې په مخ کې راووتله د باندې او میراث له ابوبکر نه غوښتل. ولې له کور نه وتله؟ الله اکبر. حدیث ته شته، حدیث که نشته؟ یعنی حدیث ده، حدیث قرآن. اوس دغه ځای کې بیا حدیث ته دې منډه راواخیستله نه او زه چې حدیث د بخاري درته وایم بیا وقرن فی بیوتکن دې رامخکې کړل. اوس یې وقرن فی بیوتکن ته درته راغلم وتښتېدلې حدیث ته وتښتېدلې. غلط وایي ته مطلب غلط اخلې که نه؟ ولې الله بنده خدا ته وایي چې ټول امت ته خطاب ده چې باید زنانه په کور کې کینی که نه؟
زنانه په کور کې کینی صرف هغه شابه زما فاطمه رضی الله ولې راووتله ولې د باندې راووتله او د څلور د تاسو کتابونه وایي چې د 300 انسانانو په مخ کې راغله او ابوبکر ته ویل چې د ما د میراث حق راکړه ولې د الله قرآن نه منل فاطمه رضی الله عنها بیا به ته وایي چې ګستاخي کوي بیا به ته وایي چې ګستاخي کوي خو ولې را باندې حقیقت وایي خو چپ شه که نه دغه ځای ته برابرېږي د لمانځه روایت مې هیر نه ده زه در سره 12 امام کېږم د لمانځه روایت راوړه هوکې د لمانځه روایت درنه هیر نسی آغا صاحب دلته دود پتی اور پانی دلته داسې نه داسې پانی دود پتی ہے اور دود پتی پانی ہے دا نه ده و دې زړه سره دلته به دود پتی ته دود پتی وایه پانی ته به پانی وایه دلیل ته به دلیل وایه د لمانځه دلیل مې نه ده هیر راځه اوس وقرن فی بیوتکن فاطمه رضی الله ولې له کور نه وتله زبردست حدیث ته راغلی دا حدیث ورته ټول ووایه که نه زه ورته ووایم حدیث ته راغللی قرآن ته راسه بیا حدیث ته ځو یارې قرآن ته راسه قرآن کې الله وایي چې په کور کې کښېنئ دا د کوره وتې وه دا خو ستاسو صحیح بخاري حدیث وایي چې دی پسې خلک ولیږو ان فاطمه علیه السلام فاطمه رضی الله عنها دي تاسو کتابونه وایي چې لاړه د ابوبکر خلافت دربار ته ورغله او د پلار میراث یې ځینې غوښتل د خلافت د 300 کسانو په مخ کې لاړله قاری صاحب دا حدیث ټول راواړوه زه به یې پړاو کړم دا حدیث نمبر دی د صحیح بخاري محبت صاحب ډېر لوی جاهل یې ما ته خو اوس معلومه مطلق شین دبی ته ټولو څه غلط خبره کوم د خپلو کتابونو په خوا ولې نه ورځې د خپلو کتابونو په خوا دې ولې نه ورځې خلکو ته خپلو کتابونو په خوا دې ولې نه ورځې قرآن آیات درته راوړم چې قرآن آیات راوړې چې زه قرآن آیات ته درته راسم روایت ته منډه واخلې چې روایت ته درته راسم بیا بل ځای ته منډه واخلې دروغ دې نه ویل داسې ویل دا نه دي د بس کاسې ورته الډوزي ولمه